بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله امیری مت تاسو سره دی پنتون لخونه په نننې پروژیکټ کې چې د دوستانو تاسو ته به د سرټیفیکیټ ډیزاین ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د سرټیفیکیټ ډیزاین کې د سرټیفیکیټ ډیزاین لپاره راځو دوستانو خپل فوټوشاپ اول خلاصو. ته چې زما فوټوشاپ الریډي خلاص دی، بیا زما کریټ نیو باندې زه کلیک کوم. کریټ نیو باندې چې مې کلیک وکړو دوستانو د سرټیفیکیټ سټنډرډ سایز چې دی 11 پر 8.5 انچ پورې دی، خو فرق نه کوي. د بعضې خلک چې دي دې نه کیدای شي کوچنی سرټیفیکیټ ورکړي او دې نه کیدای شي لوی ورکړي، خو سرټیفیکیټ چې عموما وي د A4 سایز نه چې دی هغه غټ نه وي. نو زه راځم دوستانو یو څه جوړوم، ځان ته خپله یو سایز اخلم، سانتي متر دلته ورته انتخابوم 12.3 پر 9.09 سانتي متر چې دی د دې سرټیفیکیټ سایز زه رانیسم. ریزولوشن تاسو به 300 ورته انتخابوئ او کلر موډ چې دی دوستانو که چېرته تاسو دغه سرټیفیکیټ ډیزاین کوئ او پرنټ کوئ، که چېرته دغه سرټیفیکیټ تاسو په اپسن پرنټرونو کې ځان ته پرنټ کوئ، د اپسن پرنټرونو داسې پرنټرونه دي دوستانو چې عکس پکې پرنټ کیږي، که چېرته هغه کې تاسو پرنټ کوئ نو کلر موډ چې دی ورته بیا RGB واخلئ، تقریبا نتیجه چې دی دا سرټیفیکیټ چې دی بیا ښایسته راځي. او که چېرته تاسو غواړئ بس چاپ ته بیا ولېږئ ماشین په واسطه باندې، غټ غټ ماشینونو په واسطه باندې بیا هغه چاپ شي، نو تاسو بیا باید څه شی دی کلر موډ چې دی ورته هلته سیمبای کې واخلئ. صحیح ده، سیمبای کې زه همدغه RGB ورته پرېږدم، کریټ باندې زه کلیک کوم. دا فایل هم چې شو ساز شو دوستانو. اوس زه راځم اول دې ته یو کار کوم دوستانو چې دې ته یو بیکګراوند راوړم. که چېرته تاسو بیکګراوند راوړئ یا نه راوړئ فرق نه کوي، خو زه ورته بیکګراوند راوړم تر څو دغه سرټیفیکیټ چې دی دا لږ ښایسته شي. د دې کار لپاره زه راځم دوستانو فایل اوپن، ته ما سره تیار بیکګراوند شته دوستانو. د ډیسکټاپ باندې زه کلیک کوم، سرټیفیکیټ ته ځم، دلته دغه بیکګراوند په نوم باندې فایل انتخابوم او اوپن. تاسو ته ما په تیر ویډیوګانو کې ویلي که چېرته تاسو غواړئ بیکګراوندونه یا بعضې شیپونه ریډیمیډ یا تیار تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ نو د فری پیک نه چې دی دې نه تاسو کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. ما بیکګراوند هم چې دی همدغه کوم ځای نه ما راغستی دوستانو. نو زه راځم دوستانو بیرته خپل فوټوشاپ ته ځم. دا بیکګراوند چې دی دا خپل صفحې ته یې راوړم، دا زه موف ټول ورته انتخابوم، دا ولې داسې راکش کړم دې خوا ته، دا بیکګراوند انتخابوم او یو کلیک کوم دلته دوستانو تر څو بیکګراوند دلته چې دی راشي. دا ګورئ کنټرول ټي وهم، دا بیکګراوند چې دی ډېر غټ دی دوستانو، دا به ورته زه دې ته برابر کړم. شفټ ورسره نیسم یا دغه تڼۍ چې دی دا ورته انتخابوم، ما د شفټ نیولو ته ضرورت نشته. دا به لږ نور هم کوچنی کړم تر دې حده پورې، تر دې ځای پورې دوستانو. دا به زه لږ راکش کړم داسې او داسې. اوکې، دا به زه لاک کړم دوستانو. دا زه لیر انتخابوم، دا بیکګراوند چې دی ما دا لاک کړم. اوس زه راځم دوستانو یو شیپ چې دی په دغه ساحه کې چې دی دلته زه رسموم. د شیپ چې دی د شیپ ټول نه زه راځم، دغه ریکټنګلر یا ریکټنګل ټول چې دی دا زه ورته انتخابوم، راځم تر دې حده پورې چې دی یو شیپ وباسم. د دې رنګ چې دی دوستانو ما ورته ابي اخیستی. تاسو هغه رنګونه انتخاب کړئ چاته چې تاسو سرټیفیکیټ ډیزاین کوئ، طبعا یا به دفتر یا کوم نهاد یا انجوی، نو هغه خپله چې د کلر کوډونه لري د لوګو مطابقت سره، یا خپله چې کوم برانډینګ میټیریل دی ورسره، افیس سیټ دی ورسره، یا کوم سټیشنري دی ورسره، تاسو په همغه مطابق باندې ورته رنګونه انتخابوئ. دغه رنګ چې دی دغه ابي رنګ زه پرېږدم همداسې چې د دې کوډ چې دی دوستانو دغه کوډ دی. اوکې، او دا شیپ تر هغه اندازې پورې څه کوم چې تقریبا دا ورق چې موږ په 3 حصو باندې تقسیم کړو، یو حصه چې دی ما دغه شیپ واخیسته دوستانو. بیا زه راځم دغه بیا شیپ ټول راخلم، دغه څه چې دی سټروک دا ورته زه نن انتخابوم چې دې ته ماته سټروک مه راکوه. دا به لږ پورته کړم داسې، کنټرول ټي وهم، معمولي به دا لږ لاندې کړم دوستانو، دا به انچک کړم دې حده پورې، بس دی. اوس چې دی دوستانو زه غواړم چې دلته یو بغل کې دلته یو لاین رسم کړم. د لاین د رسمولو لپاره چې دی دوستانو زه راځم بیرته دغه شیپ ټول ته، لاین ټول ورته زه راخلم، یو کلیک دلته کوم دوستانو، شفت نیسم تر څو یو سیده خط چې دی ماته را رسم کړي. دا چې دی دوستانو دا هم زه د دې فیل چې دی د دې فیل دا ورته زه نن کوم، لیکن د دې سټروک چې دی دا زه ورته دغه رنګ انتخابوم چې دغه رنګ دی دوستانو. که چېرته په دې باندې زه کلیک وکړم، دغه رنګ چې دی د دې کلر کوډ چې دی دا دی دوستانو. اوکې وهم، د دې چې کوم ډبل والی دی دوستانو دا یو دی، زه ورته تقریبا 15 دلته لیکم تر څو لږ
ډبل والي زیات شي تر څو ښایسته ښکاره شي دوستانو. اوس چې د یو بل لاین هم وباسم دې حده پورې دوستانو بیرته زه راځم همدغه لاین ټول ورته اخلم یو کلیک دلته کوم دوستانو شفټ ورسره نیسم تر دې حده پورې چې دی زه یو لاین وباسم. اوکې د دې هم چې دی دوستانو دا هم ورته زه 15 ټاکم انټر وهم. اوکې د دې زه بیا راځم شیفټ ټول ورته انتخابوم دا فیل چې دی دا ورته زه نن انتخابوم او دغه څه چې دی سټروک دا ورته زه دا رنګ اخلم. اوکې دا به لږ ځان ته زوم ان کوم دا به دې خواته لږ راکش کوم تر څو دې سره یو ځای شي. اوکې دا به لږ معمولي پاس ویسم. اوکې د اندازې پورې صحیح شو دوستانو. بیا اوکې بیا لږ زوم آوټ کومه ده. اوس چې دی غواړم چې دا دوه شیپه چې دا سره یو ځای کړم د یو ځای کولو لپاره چې دی دوستانو اول لاین چې کوم لیر ده دا ورته انتخابوم بیا شفټ ورسره نیسم دویم لاین ورسره انتخابوم دې باندې راسته کلیک کوم دلته وګورئ دوستانو مرج چې دی مرج شیپ په دې ځای کلیک کوم دا دوه لیر چې دی ماته مرج کړه دلته زه داسې کار کوم چې دې نه اوس بیا یو کاپي اخلم تر دې اندازې پورې. اوس چې موف ټول ورته بیا انتخابوم دا به لږ دې خواته لاندې راولم تر دې حده پورې دا به لږ لرې شي. فکر کوم تر دې حده پورې چې دی مناسب دی. دا دوه لاینه چې دوستانو دا بیرته زه انتخابوم دا به لږ دواړه پاس ویسم تر دغه اندازې پورې. اوس زه راځم دوستانو غواړم چې دا اندازه او دا اندازه یو شان وي. دلته یو شیپ ټول چې دی دا زه رسموم د دې رنګ ته مثال دغه رنګ اخلم. اوکې تر دغه ساحې پورې مناسب دی. د دې دا سټروک زه بندوم دا به لږ انتخاب کوم داسې اوس دغه لاین دواړه راخلم دا لږ پاس وړم دواړه بس داسې بیا دا زه انتخابوم کنټرول ټي وهم دا داسې تاوم شفټ ورسره نیسم تر دې ځای پورې دوستانو داسې راتاوم راځم دغه هم ګورم چې د دې اندازه باید دا پاس او دا اندازه چې دی دواړه سره یو وي. دوه لیره چې دی لاین 1 او لاین 1 کاپي چې دی دا زه انتخابوم لږ دې خواته یې راکشوم تر دې پورې. بیا چې دی دوستانو دې نه زه یو کاپي اخلم دلته راځم او بیا چې د دې نه زه کاپي اخلم کنټرول ټي وهم دا به داسې راتاو کړم چې دغه لاین چې دی غواړم چې دا لاین هم دې خواته راوړم دغسې. اوکې او دې دواړه لاین نه زه کاپي اخلم دوستانو دغه لاین دی او دغه لاین دی دا زه دلته را ډرای کوم تر څو دې نه کاپي واخلم دا به زه موف ټول ورته بیا انتخابوم داسې بیا راکش کوم ځان ته شفټ ورسره ونیسئ لږ دغه موقعیت ته چې دی زر زر دې ته تغیر ورکړي دا وګورئ. اوس کنټرول ټي ووهئ دوستانو دا شیپ چې دی دا تاو کې شفټ ورسره ونیسئ دوستانو تر څو صحیح راتاو شي. ګوره شفټ ما ورسره واخیسته مکمل تاو مې کړه که چېرته اوس زه راشم دا دلته راوړم دوستانو دې اندازې پورې بیا اوکې. وګورئ دوستانو زمونږ چې دوه سایډ باندې چې څه و دوستانو دغه لاینونه چې مې جوړ کړه دا اساس شو دا یې انتخابوم دا زه ډیلیټوم. اوس زه راځم دلته یو څه لیکم دوستانو د لیکلو لپاره چې دی زه راځم هوریزونټل ټیپ ټول ورته زه اخلم یو کلیک دلته کوم دوستانو د دې رنګ ته چې دی زه سپین رنګ ورکوم داسې. اوکې د څه لپاره چې دی دوستانو د سرټیفیکیټ د لیکلو لپاره چې دی ما سره یو فانټ دی د بوډوني په نوم باندې دی غالبا بوډوني یس دغه دی دوستانو زه راځم بوډوني ام ټي ورته اخلم دلته فکر کوم چې دلته کوم ځای کې دی دا ورته زه انتخاب کوم غټ به کوم داسې شفټ ورسره نیسم دوستانو تر دې ځای پورې تر دغه ځای پورې دوستانو دا به خیر دی بیا به کوچنی په مشکل نشته. دوستانو زه راځم دغه ټکس چې دی دا ورته زه بوډیني انتخابوم دلته چون نه دی انتخاب شوی دا زه انتخابوم دلته کنټرول وي ما ټکس فونټ چې دی هغه مې کاپي راغستی
دغه ځکه چې د دوستانو دغه بوډونی پوسټر کمپرس چې دا ورته انتخابوم بیا اوکې اوس چې بیا رانغه دوستانو کنټرول وی دغه ورته انتخاب کوم اوس یې شو دوستانو دلته ورته ریګولر انتخاب کوم دوستانو دغه ریګولر ورته انتخابوم اوس یې شو بکلک دې باندې کوم دلته زلی کوم سر دا غټ حروف کې به ولکو سرټیفیکیټ دې اندازې پر دوستانو بیا اوکې د دې سایز چې ډېر لوی دی دوستانو اتیش دی دا به زه 2 واخلم دا ورته انتخاب کوم دا انتخابوم کنټرول ټي د دې شیپ منس چې دا ماینس ورته ده انتخابوم ترڅو ټیکس هم دغه څه چې دی دغه شیپ یا دغه سرټیفیکیټ په منس کې باید ولیکل شي اوکې دا به لږ پورته کوم داسې دا ورته کنټرول ټي وهم دا ماینس کې دی دا به لږ نور هم لږ کوچنی کړو دوستانو په دې کې لږ کومه که چېرته شل ولیکو فکر کوم دا به مناسب وي کنټرول ټي دا ماینس کې دی دوستانو بیا چې دی دا به لږ پاس کومه داسې دې نه زه یو کاپي اخلم دلته لاندې راولم دلته لیکم چې certificate of achievement دلته به زه ولیکم of دا به موږ حروف کې ولیکو دوستانو بیا فنټ ته به تغیر ورکوم البته سایز دی achievement EMNT اوکې د دې سایز ته که چېرته زه راشم 12 ونیسم دوستانو انټر ووهم غټ دی دا به لږ فکر کوم اته به صحیح شي بله اته صحیح دی تقریبا دا به لږ پورته ویسم داسې اوکې بیا چې دی دوستانو دلته لاندې یو څه لیکم دلته یو څه لیکم بیا هم دغه ټیکسټ ټول چې دی دا زه رااخلم دوستانو لیکم ورته چې this is certify دا زه غټوم دوستانو certify ډټ دا اوکې کنټرول ټي دغه ورسره انتخابوم دوستانو دا به لږ غټ کړم تر د ساحې پورې اوکې د دې رنګ ته چې دی دوستانو دغه رنګ انتخابوم ورته اوکې دا به زه certified ډټ به ورته لږ غټ کړم د دې ټیکسټ چې دی دوستانو عموما تاسو سرټیفیکیټ کله ډیزاین کوئ نو دغه سرټیفیکیټونه دی مثال توفیق چې دی سکرپټ ټایپ چې دی دا ورته بیا واخلئ سکرپټ ټایپ کې دا ډېر ښایسته ښکاري دلته ما سره یو فنډ دی دوستانو د بیور بوډونی STD1 په نوم باندې دا ورته زه انتخابوم او دا چې دی اټالیک ورته زه بیا انتخابوم دوستانو دغه که چېرته تاسو دا ډاونلوډ کوئ نو د انټرنیټ په دنیا کې شته د دې سایز چې دی زه 12 رانیسم دا هم زیات دی دوستانو فکر کوم دا به 10 صحیح 10 اوکې صحیح شو دا به داسې کنټرول ټي ونیسم چې دا هم د دې سرټیفیکیټ منځ ته راشي داسې د دې رنګ ته چې دی فکر کوم دې رنګ نه چې دی دوستانو تور رنګ به مناسب وي دې ته به زه تور انتخاب کړم داسې اوکې او ښایي چې دا زه انتخابوم داسې رنګ چې دی دلته دی دوستانو اوکې یو کلیک کوم دی باندې دا رنګ چې دی دا ورته تور واخلم داسې تور ښایسته ښکاري د اندازې پر اوس راځم یو لاین وباسم دلته د نوم لپاره چې مثال فلانی نوم بیا هلته لیکل کېږي باقي بیا یو بل ټکسټ دی خلاص د راځم یو لاین چې دی دا دلته ډرا کوم شفټ نیسم ورسره یو کلیک کوم یو خط به دلته وباسم داسې د اندازې پورې د دې څه چې دی فل دا به هم نن کړم او د دې سټروک چې دی دوستانو همدغه رنګ اخلم ورته اوس فکر کوم 3 به مناسب وي 3 لیکم انټر د دې رنګ ته چې دی بیرته دوباره رنګ چې دی دا به فل چې دی دا نن کړم د دې فل رنګ چې دی دغه رنګ ورته انتخاب کوم
دریم چې دی تقریبا ډبل دی دوستانو دا بیا زه انتخابوم دغه انتخابوم دا به 2 ونیسمه صحیح شو. اوس دغه ټکسټ چې دی دوستانو دا زه کاپي اخلم دی نه دلته یې را پرېږدم زه راځم دلته یو څه لیکم چې مثال دلته سرټیفای لاندې به د کس نوم ولیکل شي هاز successfully completed MS Office مثال 2021 ورته اخلو کورس صحیح شو دا اوکې دا بل پاس ویسم دنه بیا یو بل کاپي اخلم دوستانو دې ځای پورې یو څه لیکم بل دې سره لږ ښایسته راشي کله که دې باندې کومه this certificate is presented on مثال دا ورته ولیکو چې 15 دی مې 2000 مثال 15 ورته ولیکو دا اوکې د دې سایز چې دی لږ کوچنی کوم دوستانو د دې سایز چې دی دا لس دا ورته زه شپږ ونیسم انټر نه شپږ کم دی دا به 2 ونیسو و مناسب دی دوستانو دا به لږ داسې لاندې راولم دا به هم لږ داسې لاندې کړم تر څو هلته نوم ولیکل شي دوستانو دا به لږ پاس ویسم دغسې دا به زه انتخاب کوم دوستانو دا رنګ دې ته به زه سور رنګ ورکړم سور رنګ ښایسته ښکاري دغه رنګ هم اخیستلی شو مشکل نشته اوکې اوس راځم دوستانو دغه ټکسټ چې پاس دی دا لاین ورسره زه برابروم دا به لږ زه زوم آوټ کړم ځان ته زوم ان کوم وبښئ دا موف ټول چې دی دا ورته زه انتخابوم دغه یو دلته خط کش ږدم او یو خط کش چې دی دغه ځای کې ږدم دا خط کش چې دی وبښئ یو خط کش دلته شو یو دلته دا لاین چې دی دا زه انتخابوم دا به لږ زه غټ کړم داسې دې اندازې پورې اوکې اوس چې دی نور هم ښایسته شو دوستانو دا به زه لږ پاس کړم انټر معمولي دا به منځ ته راولم اوس زه ځم دوستانو دې ته یو لوګو راولم زه ځم ما سره تیار لوګو شته فایل ته اوپن ته ډیسکټاپ کې چې دی فکر کوم لوګو شته دغه دی دا لوګو راوړم دوستانو دا داسې را کش کوم دا لوګو په دې را ډریګ کوم یا کش کوم دلته دې اندازې پورې دغه ځای پورې کنټرول ټي دا ډیمي لوګو دی دوستانو ښه دا به ورسره زه معمولي دا به زه لږ غټ کړم اوکې لوګو رنګ هم چې دی دوستانو همدغه سرټیفیکیټ رنګ ته برابر دا لوګو زه انتخابوم دلته راځم کلر اوورلی باندې زه کلیک کوم دا رنګ چې دی دا رنګ مناسب دی ورته اوکې دغه ځای نه زه یو کاپي اخلم دوستانو دلته دا کاپي کوم دلته یو څه لیکم ورته چې مثال یور لوګو دا زه بندوم دا به لږ پاس راولم داسې دا دوستانو تقریبا دا ډیزاین مکمل شو اوس زه راځم دوستانو دغه سرټیفیکیټ چې دی دا زه سیف کوم ځان سره دا لوګو لږ زیات دی دوستانو دا به لږ کم د دې سایز چې دی تقریبا 9 دی دا به 15 واخلو انټر صحیح شو اوس زه راځم دا زه سیف کوم فایل ته ځم دوستانو سیف باندې زه کلیک کوم اول دا فایل چې دی دا زه سیف کوم سیف دلته سرټیفیکیټ شته تیار دلته زه لیکم چې سرټیفیکیټ انټر اوکې
خام یا فوټوشاپ فایل چې دی هغه ما سیف کړه. زه راځم دا جی پی جي ته سیف کوم. فایل سیو اس، بیا سیو آن یور کمپیوټر انتخابوم. ورته دلته سرټیفیکیټ دی، دا ځل ورته جی پی جي انتخابوم. سیف. دا باید های کوالټي تر اخره پورې دوستانو اوکې. دا فایل چې دی په جی پی جي کې چې دی سیف شو. اوس زه راځم دوستانو دا زه موکاپ کوم. موکاپ چې شی دی دوستانو چې مخکې له مخکې نه تاسو که چېرته کوم کلاینټ څه لګي نو کوشش وکړئ خپل ډیزاینونه په موکاپ کې ورته واستوئ. د موکاپ کار دا دی چې مثال دغه سرټیفیکیټ ته پرنټ کې په قاب کې یا په فریم کې چې څنګه ښکاري. مثال یو رولپ دی هغه ډیزاین کې هغه ورته موکاپ کې چې په یو دالیز کې یا په یو حال کې پروت وي نو څنګه ښکاري. د موکاپ د ډاونلوډ کولو لپاره چې د تاسو ته ما مخکې ویلو دوستانو زو freepik.com ته دلته راځم دوستانو. دغه ګورئ دغه موکاپ چې دی ما ډاونلوډ کړی چې تاسو ته په ډسکرپشن کې چې دی د دې لینک ورکوم. تاسو کولی شئ ډایرکټ ځان ته ډاونلوډ کړئ. د دې ډاونلوډ تیار ما سره شته. که چېرته تاسو غواړئ چې دا ډاونلوډ کړئ په دې یو کلیک وکړئ دوستانو. دغه ځای کې چې دی ډاونلوډ او دا کوشش وکړئ چې پی ایچ ډي فارمټ وي. ځکه تاسو فوټوشاپ کې کار کوئ نو که چېرته السټریټر کې بلد سي مشکل نشته، خو چېرته تاسو فوټوشاپ کې کار کوئ نو کوشش وکړئ چې پی ایچ ډي فارمټ وي تاسو ته. دا فایل ما سره شته. زه راځم خپل فوټوشاپ ته بیرته دوباره، بیا راځم فایل ته، اوپن ته. دغه چې دی فکر کوم دا موکاپ دی دوستانو. دا موکاپ ما تیار ډاونلوډ کړی دی. اوس زه غواړم دلته دوستانو دغه موکاپ چې دی دلته زه راولم. اول خو چې دی دې باندې 2 کلیکه کوم، دغه ځای باندې وبخئ 2 کلیکه دې باندې کوم تر څو دا فایل چې دی ما ته خلاص شي. راځم فایل ته، بیا راځم پلیس امبیډ ته، بیا راځم سرټیفیکیټ ورته انتخابوم کوم شی چې ما ډاونلوډ کړی. اوکې دا وګورئ دوستانو فکس دی ته راغی. اوکې کنټرول اس یا لاړ شي فایل ته سیو وکړئ. کنټرول اس. اوس که چېرته زه راشم دوستانو دا وګورئ دا په دې فریم کې چې دی څه شو دوستانو ځای په ځای شو. زه غواړم چې دغه لږ دې ته تغییر ورکړم. که چېرته زه راشم دا به انتخاب کوم، فکر کوم 2 کلیکه دې باندې کوم، یو رنګ اخلم مثال دغه رنګ. دا به زه داسې یو رنګ واخلو دوستانو چې ښایسته ښکاره شي. فکر کوم دا سپین رنګ چې دی دا مناسب دی دوستانو. اوکې بیا چې دی دغه بیکګراونډ هم چې دی د دې شاته دا دې ته هم زه تغییر ورکوم. دا زه ورته انتخابوم، یو کلیک کوم دلته د آبي رنګ ورته انتخابوم. دا ځل چې دی لږ روښانه رنګ اخلم، دغه رنګ چې دی دا به ښایسته ښکاره شي. اوکې وګورئ دوستانو دا سرټیفیکیټ هم چې دی دا موکاپ شو. اوس که چېرته تاسو غواړئ دا خپل کلاینټ ته واستوئ نو کلاینټ چې دا وګوري نو ورته پته لګېږي چې دغه سرټیفیکیټ تا ډیزاین کړی. کله چې پرنټ کړو یا فریم کې واچو په دغه شکل باندې چې دی ښکاري. دوستانو دا و د سرټیفیکیټ ډیزاین په فوټوشاپ کې. د نورو ویډیوګانو لپاره د نورو پروجیکټونو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.